دوستم وای د دشت لیلی تاریخ به بیا تکرار کړو. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قومندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدنه کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به دشت لیلی تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونو د خپل ګوند کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپل لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم، محقق، یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي. یا د شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي. که طالبان دې کار ته غاړه کېنږدي، د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړي. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي، د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکینی چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدای شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. در بیا ښه وخت.